ته پلار د بل پلار د بل نوکر پارلمان د افغانستان د بربادۍ پرانیستی اور پارلمان خرڅ کا ځان موړ کا په پنشیر او په شمشاد څه کوي څه کوي دین مذهب پښتو رواج هېواد څه کوي خرڅ کا ځان موړ کا په پنشیر او په شمشاد څه کوي څه کوي دین مذهب پښتو رواج هېواد څه کوي یو رمضان او ورسره مل اتلس وکیلان او د دې ولس دپاره یو د موږ ډېر یو غټ افتخار و د موږ نه الله واخیستو الله پاک دې هغه ته 8 واړه جنتونه ورکړي د موږ د خوږیاڼو د موږ د ننګرهار د افغانستان دپاره یو افتخار د موږ او تاسو دپاره جوړ کړی دی بندیوان کوي ما دې وایي لویه ګناه کړې ده زه لوی خاین یم ما دې ملک سره جفا کړې ده ما د مزدور د تن جناب صاحب خو شاعرانو ملګرو ته سپارښتنې دغه وې همیشن چې تاسو مینه وکړئ او بل سره هېوادوال سره داسې مینه وکړئ چې هېوادوال تاسو له زړه کې ځای درکړي او نو تراب صاحب چې و په دې ولس مین و او دا نن چې دا کوم ولس راغونډ شوی دا خلک رامین شوي د تراب صاحب خپله مینه وه د تراب صاحب په خپله دې ولس له مینه ورکړې وه نو ځکه دا ولس راغونډ شوم تېر کال د کږې په غونډه کې همسه کال یې د جنازې او پیدا کې نو تراب صاحب کې په خپله مینه وه مینهداره سړی و ځکه ورسره ولس مینه درلوده شمشیر زنه با همت پلاره بیرغ دې خان شمله دې هسکه تر قیامته پلاره دغه خوږه اوږده قصه شپه تر سهره وکړه ما ته زما د ازادۍ قصه له سره وکړه خوښ شئ چې دا لوی احمدشاه دی که خوشحال غږیږي میرزمان خان سید اکبر خان که سید جمال غږیږي وایي چې موږ در شا نه توپ او نه جازونه پرېښي موږ په میراث کې کتابونه تاریخونه پرېښي نه چا په سوال نه چا سوغات کې ازادي راکړې نه چا خیرات نه چا زکات کې ازادي راکړې دا په خپل کور کې لاس تر ځنې میلمانه څه کوو دا په خپل کور کې لاس تر ځنې میلمانه څه کوو زه ګوپیسرې او شلغمزرې پښتانه څه کوم دا په خپل کور کې لاس تر ځنې میلمانه څه کوم زه ګوپیسرې او شلغمزرې پښتانه څه کوم څه مې موندلي دي څو نور مې وفادار پکار دي ګرځم ملګرو څو سړي لره د کار پکار دي دې ښار لزم د که مدرسه لولي که مکتب لولي که پوهنځی لولي که پوهنتون لولي له لومړي ټولګي نه نیولې بیا تر ماسټرۍ ډاکټرا پورې د ټولو اولادونو لګښت زما په غاړه ده دا زما جاریه صدقه ده او د تراب صاحب پر ما باندې حق و چې دغه خدمات یې د اولادونو ته وړاندې کړم